الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد مقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، چې انسان باندې وخت تیریږي نو د انسان د وخت آغاز د یو غړی نه کیږي. که هغه غړی د غنټو په حساب سره او کغه د ورځو په حساب سره او که هغه د انسان د کامیابی په بنیاد سره او که انسان د ناکامۍ په بنیاد سره هر غړی هر لمحه هغه د انسان په هغه ذهن کې راسخ کیږي. لکه مثلا چې چا سره نن څه واقع شو او نن نه تاریخ نن نه غړی دا د یاد دی روان کل راشي رجی پروس کله سردا سے واقع شي نن چا باندې خوشحالي رااله کل دې شي رجی په نن نه تاریخ زموږ ادا سے خوشحالي راغله او بیا اغیار او اغیله یو غلط رنگ داسې ورکو چې چا باندې واده خوشحالي رااله نو د خوشحالي چې څنګه انسان باندې وخت راځي نو کال په کال لپاره انیورسری مناو. په دین اسلام کې چا مانه تاسو نه چې انیورسری شته وکړي. خای انسان پیدا شوی دی د انسان په پیدایش باندې د خوشحالي مناوي او کیونه کټي او بلې کوي چې رکال می تیر شو سال 11 سال می پریوته په خوشحالي جوړای. ایم مانه چې تاسو نه چې رجی په شریعت کې د دې څه ثبوت شته وکړي. بیا دینه علاوه مسلمانانو کې هغه تهوارونه هغه رواجونه او هغه بدوباش په هغه کې داسې انخطر کلک چې دې کې ځان په زور نه خلاصي اخلاصي کې دا نه چې نه خلاصي په زور ته ځان نه خلاصي. دعا کوي الله اسلام له بری ورکړي مخاور به اسلام له بری ورکړي. ستا لباس د انګريز په طریقه ستا لباس د يهود په طریقه ستا لباس د عیسایانو په طریقه ستا لباس د کمیونست او د زاینست په طریقه اته بیا د واګانی کې الله پاک اسلام د بری ورکړي. ستا چلن ستا رهن سهن ستا ناسته پاسته ستا خوراک سکاک ستا عادتونه تر دې پورې دا میل میلام ټول هغه خلکو سره دی چې کم خلق د الله دشمنان دي کم خلق د رسول الله دشمنان دي کم خلق د مسلمانانو دشمنان دي. اغرض مې یو کې ویډیو کتا په لایو سیشن کې یو کس ته اسماعیل فرای نوم دی اسماعیل فرای یو اسرائیلی سره راز
هغه سره لایو سیشن باندې خبرې کوي او تاسو د مسلمانان ولې مړوي دا تاسو دا وړ ماشومان ولې مړوي او دا زموږ د پاره چیکن دي دا زموږ د پاره وړ ایمون تخپل مشرانو خودلی چې دا سور مړوي په دې تاسو اجر ملي ورته تاسو مړکړي یره ما یو شپږ مړکړي وي بل سره لایب راځي که یو انسان په لایب باندې داسې دی یو قتل اقرار وکړي تاسو ماته دا وایي چې هغه به سپری دي په خبره خو بیا نه کوي خبره مطلب او مقصد مې دا دی دوستانو عزیزانو چې ما تا مسلمان ځان ته مسلمان نه دی ویلې خپل بنیاد په خپل روان کړی دی او غیر راضي اغیار راضي ما تا سره لوبې ټوپې کوي اغیار چې راضي هغه دې ته در نه ګوري چې دې په خپلو کې په خپل مذهب او مذاهبو کې په خپلو کې اختلافات دي حنفي دي شافعي دي مالکي دي فلانګي دي ته نه ګوري او دې مسلمان دی راکېده به لومبه په دې کبرای ولدا راکې دا مسلمان او غیت د هغه خیبره خبره اوسم یاد دي غیت د هغه طارق بن زیاد خبره اوسم یاد دي طارق بن زیاد چې کله سپین پتا کو 9.5 کاله په سپین باندې حکومت کړو 9.5 کاله تاسو چې نن د سپین ګورئ هر یو سړی خوشالي کې چې فرانسې ته ځم هر یو سړی وایي چې دې ته ځم او بیا دغه د فرانس د لپاره او دغه د ډنمارک د لپاره او دغه د سور یورپ ملکونه دي نه دی چې کله سایلم واخلې په سایلم کې ځان په څه ډکلیئر کېده ته بتشته خپل پاسپورت د لپاره ځان غیر مسلمان ډکلیئر او ورته دا وایي زه مسلمان نه ما ته څومره سوالونه راغلي استاد چې ما داسې کار کړی زه اوس مسلمان پاتې نه یم په ما ښځه طلاق ده په طلاق نه ده نو ما ته داسې کار ولې کوې دې نه بغیر راته پاسپورټ نه راځي ما ته الله رب العزت ډېر عزیز دی او که تا ته پاسپورټ ډېر زیات عزیز دی دغه په سور پاسپورټ د پاره دغه د جرمني پاسپورټ د پاره ځان غیر مذهب ډیل کلیر کې ځان مرتد کې ځان د دین اسلام نه خارج کې او بیا راځي تاسو په دې د بنیاد باندې کې چې یره ماټه خپل کار وکړو او برب یقینو چې کم انسان دا سکارو کې ځان غره د دین اسلام نه خارج کې غره د دین اسلام غره لوبې ټوکی نه دي اکتتابانی الله رب العزت امتحان راولي مصیبت راولي افت راولي کله یو انسان د غیر مسلم په لاس کې راګیر شي او پاسه کې پوره یې چې شابه د کفر کلمه وایا هغه ټیم کې بم نه وای وقا فرمایو خیر دې هغه ټیم کې وایا دا هغه وخت ځان بچا سب کو کا دا کافر مخې وایا خو ځان دې بچا ولکن یطمئن قلبی بالایمان استاد مطمئنی په ایمان باندې دیو پاسپورت د پاره د یو ناروې کاغذ د پاره ځان مسلمانۍ نو باس یا الله اسلام له بری ورکی یا الله کفر ختم کی کفر ختم دوستانو عزیزانو عرض می داو چې کم مسلمانانو کم حرکتونه کم کرتوتونه کم رواجونه په دین اسلام کې رایج کړی دي او په دین اسلام کې نشته په دین اسلام کې تهوارونه نشته په دین اسلام کې رواجونه نشته دین اسلام یو خالص دین دی کتر راځي تور پسې ټوکی کوي بل راځي بل ور پسې ټوکی کوي او بل راځي بل ور پسې خندا کوي یو خندا یو نمونه یو ټوکا یو ډراما مته جوړا کړی دا بیا بګي یو کسان ماته وي استاد دا خاص یو رټایز د کړی د ما یو څنګه چې تاسو راځي ما ماني د کړی د روزانه په سار کې لګیای دا یو رټایز د کړی دی په مونږه پخې دا پکې وای بیا وای چې تا ته کوم برین واش په مدرسو کې شوی دی هغه ته په باندې مسلط کی دا وای مته ټیک ته ستاسو خبرې ټیک دي سهار کې ته منزل راځي وي آو مېسور بچی دی په کور کې ودی یره وی درې ځامن به مې ودی ما یو مزله پاسه یره خو زما کار نه دی مې تاسو سره په کور کې پاتې کیږي تاسو سره په کور کې خوراک کا کوي سبلی یا خو د ګټه خاوندان کې او په خپل دي خدای بتاله تاسو ته یا ایو الذین آمنوا ای ایمان ولقوا انفسکم واهلیکم نارا بلدان خپل اهل عیال له جهنم د اور نه بچ کی وقودها الناس والحجاره جهنم اور داسې اور دی چې هغه د بلول د پارما
کاڼي بچول کېږي وقودها الناس والحجاره خلق او کاڼي بچي وقای فرمایي چې کم کاڼي چې کم د کاربیټ او کم کاڼي کاربیټ څه جوړي وو کاڼي کړه بس سم یو چې ور وای کړه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو نن سبا ګرمي ډېره سخته ده هر یو سړی وایي ډېره سخته ګرمي ده قل نار جهنم اشد حرا ای پیغمبر وایي د خلکو دا چې جهنم اور ګورې د ټولو نه زیات سخت دی د دنیا اور ته پناه غواړي ته په دنیا کې بدعملۍ کې ته په دنیا کې هغه کرتوتونه کې چې به کوم کرتوتونه الله خبر دی او خدای بل څوک نه خبر نه دی سوشل میډیا باندې موسټونه د دین او د اسلام خلاف کې او راشي د جمعه ته الحمدلله رب العالمین مې پرته مسلمان د دې په کار نه چلی هغه ځای کې علما او سورې پکاړو باندې ولې هغه ځای کې قران پسې اسلام پسې دین پسې دړو پلاسو باسي دلته کې راشي خدای ته ورېږي الله معاف کړي چرته د خدای معاف کوي تر څو پورې چې تخپل لا نشي پرې دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت هر انسان ته وخت ورکړی دی موقع ورکړی دی ژوند یې ورکړی دی او د دې ژوند کې کدی انسان توبه وباسي نو الله یې معاف کوي او یاد ساتئ هر سړی ځان نن سبا په دې اطمینان کې ناست یې ما خلا پلار نه دی مړ نو زه به څنګه مړېږم هر سړی نن سبا مطمئن ناست چې ما ته به مرګ نه راځي مرګ مني ټول مني خو د زړه نه تسلیم هر یو سړی الله منی خدا د زړه نه تسلیم پیغمبر منی د زړه نه تسلیم عبادت کوي مسکی تور طریقې د سورې چې کیا کوي د ځان ته یو عادت جوړ کړي بس کو پوره مونږ د الله رب العزت رضا ختمه حدیث شریف کی راضی ان قریب زما په امت با نبی علیہ السلام فرمایا ان قریب زما په امت با یو داسې دور راشي چې د خلکو نه د الله رضا ختم شي که مسکی د الله رضا ختمه که صدقه خیرات ورکړي د الله رضا ختمه که عبادت کوي د الله رب العزت رضا ختمه په عمرې لاړ شي راشي خیرات نه په مړ وي د عمره نه ده شوی وي که حج لاړ شي راشي د چای پکې خیال نه ساتي مړ دا څنګه حج ده زه وځي لاړ راغی او بیا کزن پسې نوم کې خو د حاجی بیا راشه کټاو دي کې چا وتا جیونه مې ير ماته یجیونه خبرې مطلب او مقصد ندا دې ماته چې عبادت کو د خلقو د خودنې لپاره نه کول پکار هغه احکم الحاکمین لپاره کول پکار دي چې پیدا کړی دي د ارسه پیدا کړی کن فیکون ذات لپاره ارسه کول دي چې کوم الله رب العزت د کائنات تخلیق کړی دی او د ټول کائنات پیدا کړی دی هغه لپاره د ارسه کول توحید ویل کېږي دیتا که یو مسلمان نن سبا د عقاید نه خبر نه مسلمان ته توای د کلمې فرایض دي څه ته پته خدارت و ایمان څه ته وای د دې کو ته پته نه مسلمان ته وای د موسه لپاره کې د دې راز څه دی دې کو ته پته نه دوستانو عزیزانو ما ته خپل د دین او د اسلام نه لري تختونه زما بچي مستا بچي بسنګ راځي او ټول رات مور خپل ولا موبایل کور کې ورګي چې ځان ته کې سملا او خپل د موبایل مور دا کارټون کور چې موږ د نماز لپاره صلاح الدین ایوبی چې کله بیت المقدس فتح کو یو خبره کړې و وی مور مال په دې نیت پي را کړیو چې زبا د لخر صفه سالار یم او زبا بیت المقدس فتح کو نن سبا زما استامین دي چې پي ورګي او پي ولا ورګي چې ودې شي خبره ختم نو هغه ود قوم چې په کمیت باندې ولا پي ویلو شي نو هغه بیا چلو شو مکه ودی دوستانو عزیزانو عرض پیدا کولو چې الله رب عزت انسان ته وخت ورکړی دی دا وخت قیمتي حالانکه چې مرګ فرعون ولیدو نو آمنا برب هارون او موسی جون فرښتو ولا په دغه پټي ورور مرګ فرښت چام په مخامخ ولیدا دې بیا ډېرې توبې وباسي الله توبه ګره قبليږي نه او کچری تاسو اوس نه دا لوبه ټوکی کوي یاره مرګ لري دی او لا خبرې دا ډېری پاتې دي او صبر وکړه خپل ځب بزر کېږم او ما ته په توبه ولې دا تاسو سره اګریمنت راوړی چې دوره کاله به ژوند دی د ژوند څه پته لګي د انسان د ژوند هیڅ ګارانټي نشته بازار نه سبزی راړه دغه ګارانټي شته او چې کله د انسان خبر راشي هر یو سړی وایي زه ګارانټي رالم هیڅ پته نه الله رب العزت ممتاز او باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت ممتاز ته د هدایت بلارت لو باندې
توفیق را نصیب کی او الله رب العزت زمونږ ته هغه لاره سمه کړي چې کومه باندې د الله رب العزت خوشحالېږي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق چې کوم په لار باندې چلیږي نو موږ کامیاب او کچری دا انسان دی کې کامیابی لټي چې یره د الله او د الله رسول الله خبره خو زړې دي او د کانو د زمانه دي او پخوانی دي او دادی واغ دي لازمه کې اسمانونو غره پخوانی دي ځان لبیا نه جوړ کړه د انسان د تیوریانو نه بزان ساتي کم ځای کې د انسان عقل کار پری دي دا غځای د دینه ولنۍ پوړی شروع او کته دې خبرې ته سوچ کې چې زیره د انسان تیوریان دي هغه تیوریانو باندې ونه چلی الله رب عزت ممتاز په دې باندې مو واخر دعوانا الحمد لله